بسم الله الرحمن الرحیم ایکسل وی بی ټریک نمبر 2 دغه به ان شاء الله درې خبرې کوو. اول اتومیک رول، دویم ډبل کلیک ایون، دریم ایکسل شیټ ویری هیډن. زه رالم ویژوال بیسیک ته، زه غواړم چې په دغه ځای کې یو اتومیټیک میکرو کریټ کړم، خو دغه میکرو نوم به اتو اوپن وي. ما ورته ولیکئ میسجي باکس دیس از اتو میسج. اوس زه غواړم چې همدغه میکرو سیف کړم په میکرو انیبل وربک کې، ځکه چې موږ ته په فیوچر کې هم کار وکړي. ما دا کلوز کو. اوس چې کله هم زه دا اوپن کوم، ماته به اتومیټیکلی هماغه میکرو رن کیږي، ځکه چې د هغې نوم اتو اوپن و. صحیح ده. اوس زه ورته وایم چې کله دغه میکرو رن شي نو له ما څخه د یوزر نیم غواړي. کله چې زه هغه یوزر نیم ورته صحیح کړم نو ماته دې دغه وربک اوپن شي، خو چې کله زه هغه یوزر نیم غلط کړم نو ماته دې دغه نه اوپن کیږي. نو ما ورته یوزر نیم ذبیح الله هزاربوز ولیکو. کله چې هغه ولیکل شي نو صحیح ده، چې ونه لیکل شي نو بیا به دغه وربک کلوز کیږي. دیس وربک ډاټ کلوز دی. صحیح ده. بس ما ورته دغه کلوز کو، دا مې سیو ورته واخیسته، دا بیا هم کلوز کو. چې کله زه اوپن کوم نو ماته هماغه انپوټ باکس راته راغی. کله چې زه هغه نوم ورته صحیح ولیکم ماته وی چې ویلکم، خو کله چې زه همدغه نوم صحیح ورته ولیکم په سمال کې ورته ولیکم نو ماته به دغه نه اوپن کیږي. دغه یو ایرر په دې کې راغی. دې دپاره موږ او تاسو راځو د یو کیس نه کار اخلو چې کوم ته اپر کیس ویلی شي. ما ورته ویلي که چیرته یو کیپیټل بل یو لوور نو دواړه ماته اپر کیس ته چینج کړه، مطلب دواړه که سره مساوي وو. مطلب اوس هغه کیس والا غلطي ختمه شوه. اوس راځو ډبل کلیک ایونټ ته. زه دلته راځم شیټ نمبر 1 باندې ډبل کلیک کوم او زه دغه ځای کې راځم بیفور ډبل کلیک ورته اخلم. زه ورته وایم که چیرته په یو سل باندې ډبل کلیک زه وکړم نو ماته د اتومیټیکلي هغه بلو کلر راته اخلي. نو ټارګټ ډاټ انټیریور ډاټ کلر از ایکوال ټو وی بی بلو. اوس چې سنگل کلیک کوم هغه سیل کلر نه اخلي خو ډبل کلیک باندې اخلي. اوس زه غواړم چې دغه د ماته په سنگل کلیک باندې هم کلر اخلي، نو زه ورته هماغه کاپي کړم او په سلیکشن چینج کې به ورته پیسټ کړم. نو اوس که زه سلیکشن کوم او که یو سیل انتخاب ماته به هغه کلر اخلي. دا موږ سره ډبل کلیک ایونټ. اوس راځو ایکسل شیټ ویری هیډن ته. ما سره شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 دي. زه غواړم شیټ 2 هایډ کړم. رایټ کلیک ته مې ورته هایډ کړو. نو زه دا ان هایډ کولی هم شم. که زه فار ایگزامپل فایل ته راشم او هلته زه ایډوانس پروپرټي ته راشم نو هغه هلته هایډ دی خو هلته موږ سره شو کیږي. یا انسپیکټیشن ته راشم په دغه ځای کې د انسپیکټ والم هلته موږ سره هم شو کیږي، خو که ریموو والم دا به هم ریموو کیږي. خو که زه راشم دا ان هایډ کوم دا مې ان هایډ کو. اوس که زه فار ایگزامپل راشم زه ورته چې دغه ماته ایکسل شیټ ویری هیډن کا، دا ما ایکسل شیټ ویری هیډن کو. اوس که زه فار ایگزامپل ان هایډ کوم دا به هم نه کیږي. که زه فار ایگزامپل راشم پروپرټي دلته به هم نه شو کیږي، خو دلته راشم ته موږ ته شو کیږي چې یو دانه ان هایډ دی خو ریموو کیږي به نه. دا موږ سره د ایکسل شیټ ویری هیډن یو غټه فایده. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایکسل وی بی ټریک نمبر 2